دومه سپاره د 14مې رکو نه تر 15مې رکو پورې. لا جناح علیکم، نشته هیڅ ګناه په تاسې باندې ان طلقتم النساء که طلاق کړې وي تاسې ښځې ما لم تمسوهن تر هغه وخته پورې چې تاسې خلوت صحیحه د دوی سره نه یې کړی، او تفرضو لهن فریضه یا مو نه یې مقرر کړی د دوی دپاره کوم مهر مقرر کړی شوی. خو ومتعوهن یو جوړ جامې ورکړئ دوی ته، دا جامې علی الموسع په ماړه سړي باندې قدره په اندازه د طاقت د دي، وعلى المقتر قدره او په مسکین باندې په اندازه د طاقت د دي، مطاعا بالمعروف چې دا یو ګټه ورکول دي په سم شرعي اصول برابر باندې، حقا علی المحسنین چې دا یو حق ده په محسنینو باندې په مسلمانانو باندې. وان طلقتموهن کچېرې تاسې ښځې طلاق کړې من قبل ان تمسوهن مخکې تر دې نه چې تاسې د دغه ښځو سره نزدېکت نه و کړی، خو وقد فرضتم لهن فریضة تاسې مقرر کړی و د دوی دپاره مهر، فنصف ما فرضتم بیا لازم ده په تاسې باندې نیمی هغه مهر چې تاسې ورته مقرر کړی ده، الا ان یعفونه مګر هم هغه وخت کې که ښځو عفو وکړه چې نه یې غواړم بیا خو نشته در باندې، او یعفو الذي بیده عقدة النکاح یا یې عفو وکړي هغه څوک چې د ده په لاس کې عقده د نکاح ده. د دغه بعضې مفسرین ذکر کوي قریبان، اوس مو ویلې دا نور ائمه وی چې د ښځې نکاح خو به قریب تړي، اوس نو د مهر اختیار هم د قریب ده، که قریب ور ماپ کو میړه ته بیا پروا نشته، داسې معنی کوي یا یې ښځه ماپ کړي یا یې د ښځې قریب ماپ کړي چې هغه د نکاح وکیلې ده، زموږ د احناف په مسلک نه، یا یې ښځه ماپ کړي یا هغه څوک چې په لاس کې عقده د نکاح ده په لاس کې عقده د نکاح د میړه ده، دا مخکې چې ما وویلې خلع طلاق ته اختیار د میړه ده، د ښځې د طرف نه طلاق نشته، عقده د نکاح ساتن بسغه کول دا د میړه په اختیار کې دي، میړه ټولې ورکړي بیرته یې ورماف کړي، قریبان نه دي. د دغې وجه نه قریب د دې په مال کې تصرف نشي کړی، مافوی هم نشي، په پردي مال کې څوک خیراتونه نشي کړی. مهر د چا حق ده؟ د ښځې، چې مهر حق د ښځې شو نو ولی بیا څرنګه معاف کړي؟ نو معلومیږي چې د دغه نه زوج مراد. وان تعفو دا چې یو بل ته معافي سره وکړئ اقرب للتقوا دا ډېر اقرب د تقوا. ولا تنسوا الفضل بینکم مه ویروئ احسان په خپل مابین کې، ان الله بما تعملون بصیر، بېشکه الله په هغه عمل چې تاسې کوئ لیدونکی ده. د نکاح خبرې په مابین کې راغلی دا خو دنیایي منافع دي، اصل پیدایښت د انسان خو د عبادت دپاره ده، بیرته د لمانځه خبره په مابین کې کې. حافظو علی الصلوات تاسې ساتنه کوئ په ټولو لمنځو باندې، بیا خصوصا وصلات الوسطی په دا مابیني لمانځه باندې، په ټولو لمنځو حفاظت په خپل وخت کې د ټولو شرایطو سره موافقه کوي، خصوصا بیا دا مابین لمونځ په دغه کې بیخي ډېر اقوال دي، مختاره قول د موږ په مسلک باندې د مازدیګر لمونځ ده، ځکه یو قرائت کې وصلات الوسطی صلات العصر حضرت عایشه چې هغه صحابي ته شاګرد ته وی چې املا یې کوي دغه ځای ته چې راورسېدې بیا به ماته ویایې چې هغه دا آیات ولیکو، د ورته ویلې دا مو ورسره ولیکو چې وصلات العصر. او بل د احزاب په واقعه کې چې د مازدیګر لمونځ قضا شو، نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکینو ته چې ښېرا وکړه، نو خدای دې د دوی کورونه د قبرونه د اور نه ډکي، موږ یې د صلات وسطی نه منې کړو صلات عصر. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر په صلات عصر سره کړی. دا د مازدیګر د لمانځه بیا خصوصي تاکید وکړو چې مازدیګر د لمانځه بیخي ډېر حفاظت کوي. دا بیا ولې په ټول منځونه فرض دي، د مازدیګر خصوصي تخصیص څوک وایي چې دغه وجه نه چې دا په دواړو عملنامو کې لیکل کېږي، د ورځې ملایکې د مازدیګر په لمانځه ځي ذاتي اسمان طرف ته رپورټ وړي، د شپې ملایکې د مازدیګر په لمانځه راکوزېږي، نو چې څوک په لمانځه وي دا چې ځي دا یې ورسره ولیکي، چې ورشي هغه یې ولیکي. الله د دغو نه پوښتنه کې تاسې چې راتلئ د ما بنده چې کړو په لمانځه ولاړو، د نورو نه چې بیا پوښتنه کې تاسې چې ورتلئ چې کړو په لمانځه ولاړو. دوم قول دا کې چې اصل مازدیګر وخت بازار د شیطان ده، دلته د شیطان بازار ډېر ګرم وي، زمیندار ته په لو لګیا ده، دا په خیال کې ورکړي چې دا د مازدیګر وخت ته لو مثلا ورسوه چې اوس اسیم شپه را روانه ده، دا لږ کار وکړه لمونځ په خرابوي. په دکاندار باندې چې اوس شپه را روانه ده دا سامان پاتې کېږي، هر انسان که تاسې فکر کړی دا سودا وي خو به د بازار مازدیګر کې ډېرې کېږي. اوس نو دغه وخت د سرګرمۍ د شیطان د خلق د عبادت نه د دنیایي امورو په واسطه باندې راګرځي. الله علاج بالعکس بالنقیض کوي، تاسې په دغه وخت کې د لمانځه ډېر اهتمام کوئ، او د دغه بنو دا بیا برکت وي چې په دغه وخت کې چې د شیطان غلبه ډېره ده، تا د شیطان مقابله وکړه، خدای پاک په نور اوقاتو کې مقابله ذاتي درته اسانه کړي،
چې په دغه وخت کې ته په غالب شوې نو په نور اوقاتو کې په طریقه اوله غالب کیږي. وقوموا لله قانتين ودرېږئ الله تعالی ته په ادب باندې په عاجزي سره. فإن خفتم که لمونځ خو به په ولاړې کې په جمع به کې په ټولو حقوقو به کې خو صلات خوف. فإن خفتم که ویرېدئ د دښمن نه فرجالا بیا لمونځ کوي تاسې رجالا او رکبانا یا سپاره چې جمع ممکنه صلات خوف هم هغه به په خپل ځای کې بیا ذکر کوي به خو که جمع نه و ممکنه لمونځ خو به نه پرېږدي. خو څرنګه به کې رکبانن خبره هم واضح ده دغه کې څه مشکل نشته په سپرتیا په حال کې. رجالن کې اوس دوه تفسیر دي. چا رجالن ماشین منډې وایې لکه په آس چې سپورې دښمن در پسې ده خو لمونځ به کې په آس روان یې لمونځ به کې پیاده به هم دغسې روان یې لمونځ به کې رکعت قیام دلته کړی قرات وایه 1000 رکوع هلته وکړه سجده بیا بل ځای وکړه بعضې دا وایي موږ مستق دا ده چې نه دا معنا نه. فرجالن په جمع لمونځ نه شي کړی پراده خو راجلان په پښو ولاړ په مځکه په ولاړې ګوښه لمونځ وکړه جمع دې نه وي خو لمونځ به نه پرېږدي. که په دغه هم نه وي قادر دښمن ډار ده چې اوس را رسېږي بیا یې رکبانن وکړه. نفل کې پرون مو ویلي وو عین ماتولو په سمه وجهله کې په فرضو کې حکم دا ده چې په قیام سړی قادر وي په ناستې په اشاره لمونځ صحیح ده په دابه خو به په اشاره باندې لمونځ کېږي. فرض لمونځ په دابه نه ده صحیح الا هلته صحیح ده چې سړی مطلوب وي طالب نه مطلوب وي. اوس هلته لمونځ قضا کېږي هلته دښمن در باندې راغی لاندې کوي دی ته مطلوب یې دای د طالب ده دای په تاپسې ده نو ته د منډې په حال کې په دغه وخت کې تا ته بیا روا ده جهت قبلې هم در نه ساقط ده که په بل طرف روانې هم کوېږې لکه په نفلو کې او په اشاره باندې چې لمونځ کوې هم ذاتې صحیح ده. که نه یې قیام فرض ده هغه دپاره فرضو دپاره په بل صورت کې هغه په اشاره لمونځ نه صحیح کېږي. فاذا امنتم کله چې په امن شوي فاذكروا الله نو الله یادوئ کما علمکم لکه الله چې په کومه طریقه تاسو ته درښوولی ده ما لم تکونو تعلمون هغه وخت چې تاسې نه پوهېدئ. والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړه شي دي تاسې نه ویذرون ازواجا پرېږدي ښځې لازم ده په ده باندې وصیت لازواجهم د خپلو ښځو په باب کې متاعا د ګټې ورکولو الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج نه وتل یستل به نه وي یو کاله پورې به نفقه ورکوي. مخکې مو ویلې چې دا اول عده یو کال وه بیا وروسته هغه 4 میاشتې او 10 ورځې. ترتیب نزولی ترتیب عثماني بدل دی. مشهور خبر خدا ده چې ناسخ و متأخر وي تر منسوخ نه. بعضې خلک په دغه غلط فهمي کې واقع شي چې په تلاوت کې خو د 4 میاشتې او 10 ورځې خبره مخکې ذکر ده د دې کال خبره شاته ذکر ده. نو لہذا بخاري شریف کې یو قول د بعضې ائمو داسې را نقل کړي 4 میاشتې 10 ورځې عده لازمي ده دا زیاتې 7 میاشتې 20 شپې چې زیاتې نور راځي دا اختیاري ده. عده ده اوس اول 4 میاشتې 10 ورځې بیا کال په دا کال کې بیا په ان خرج نه چې وروسته ذکر کېږي نو دا معنا چې دا اختیاري ده. نه مختاره دا د ترتیب نزولی کې دا مقدم و نازل دا مخکې نازل شوی چې د کال خبره ده د 4 میاشتې او 10 ورځې خبر وروسته نازله شو نو د کال عده منسوخه ده. فإن خرجنا که دا ښځې ووتې د میړو د کورونه د پلارګنۍ په طرف لاړې فلا جناح علیکم بیا نشته څه پروا په تاسې باندې فیما فعلنا فی انفسهن په هغه څه کې چې دی کې په خپلو ځانو کې د معروف طریقې نه والله عزیز حکیم خدای په غالب او حکیم ذات. وللمطلقات شته د طلاق کړی شوي ښځو دپاره متاعا خرڅه ورکول بالمعروف په شرعي طریقه باندې حقا علی المتقین چې دا حق ده په متقینو باندې. کذالک لکه دا احکام چې بیان کړه الله تعالی دغه شان یبین الله لکم آیاته الله بیانوي د تاسو دپاره آیاتونه خپل لعلکم تعقلون شاید چې تاسې عقل کې وچلوئ عقل ورته متوجه